ما سره دغه کبل بانک پورې به څو ځې؟ دې شل پیسې مې درسره خو لاس شپې به درکړم نو دغه شیان راسره دغه اوسې د ور واچوه باکله راځي سوله باکله راځي زموږ ګران وطن ته نیکمرغي کله راوړي دغه شیان خو بې تا ضرورت نه وي نه والله خامخا ضرورت خو نه نشته ورته په کور کې دغه شیان ته نه لرې؟ نه 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 والله که شاید دي که دغه شیان تا درکړم خوشحالېږې؟ وایي دا څه خبره کوې دا وړه وړه ورکړي وړه وړه بچیان دې خوري که نه ښه دغه شیان ستا نو بس ګلې ګلزار خانه آباده ای صاحب سړی مه شئ خیر دی که هیچ وتلی څو مزدوري دې کړې تر اوسه پورې؟ 100 روپۍ چی زړه کې ارمون دی چې سبزي شوه بیره شوه خالي سبزي و بره یه دا د ارمونه چې کور ته یوسې دا به کور ته یوسم انشاءالله دغه هغه دا د سبزي دا د بانجان پیوز لګون غجارې هغه د بره صحیح شو دا ارمون د پراش شو صحیح شوله صحیح شو پراش اشغول شوي نیکمرغي کله راوړي نیکمرغي کله راوړي ډېرې په تمه ارمان لاړل زموږ ګران وطن ته نیکمرغي کله راوړي نیکمرغي کله راوړي ځان سره یوړل نیم کړي ارمانونه زموږ ګران وطن ته نیکمرغي کله راوړي نیکمرغي کله راوړي زموږ آرزو او ارمان وای سوله باکله راځي سوله باکله راځي زموږ ګران وطن ته نیکمرغي کله راوړي نیکمرغي کله راوړي ګلشن وطن مو خړ سپېره دی زموږ ګران وطن ته وای نیکمرغي کله راوړي ګلشن وطن مو خړ سپېره دی زموږ ګران وطن ته وای نیکمرغي کله راوړي هر ځای کې خېږي د بارودو تور دودونه زموږ ګران وطن ته وای نیکمرغي کله راوړي نیکمرغي کله راوړي زموږ آرزو او ارمان وای سوله باکله راځي سوله باکله راځي زموږ ګران لومړي سر کې رحیمي صاحب نه ځانګړې مننه کوم چې موږ سره په دې برخه کې کومک وکړو چې څه موږ دغه ته ډوډۍ ورکړله او څه شیان چې هغه ګډۍ ورته موږ تقسیم کړله کور یې ودان دا هغه خلک دي چې بازار کې ناست چې د هر یو نه موږ پوښتنه کړې ده دوی ټولو ویل چې موږ سره په جیب کې 20 روپۍ دي یا 10 روپۍ دي ډوډۍ درک نشته که د دوی کورنۍ سره موږ کومک نشو کولی حداقل دومره خو باید وکړو چې د دوی دغه چې وږي دي دوی خو باید په ګډه باندې ماړو کړو راځئ چې د یو مسلمان په شونډو باندې مسکا راوالو وطن کې مو ډېر ستونزې او ډېر مشکلات دي او بیا په نن سبا وخت کې ډېر سخت غربت دی حتی هیڅ کار نه پیدا کېږي دوی ټول شهیدان دي چې ټوله ورځ په دې هیله راوتلي د کور نه چې یو ګونه ډوډۍ د خپل بچیانو لپاره پیدا کړي متاسفانه تر اوسه پورې دوی کار کوي او کار نشته راځئ چې د داسې بېوزله او داسې بېچاره خلکو او د داسې سپین ږیرو خلکو په شونډې باندې مسکا راوالو یو ښه خبره کول هم چاته دا صدقه ده حاجي صاحب چې بازور کې نوز شوې موږ غږ ته وکړلو
څومره روپۍ دې ګټلې دي اوسه پورې؟ یاره په سپینه کې را دروغ ولا که ته وایم 40 روپۍ مې کړي دي ور نه قسم خو دا د بیا کور ته وړلې که مړۍ دې په خوړله؟ مړۍ مې ولا که خوړه دا مې وړه کور ته چې شپږ مې لوڼه دي دوه مې وړه بچیان دي یغو ته ولا که دې اټکاله واصله چې زه اټکاله یېسم په چې پرې وخورو دا یې مو غوښې دار څه دي ولا که دې 20 روپۍ واجمې که 50 روپۍ ولا که لرم زموږ بیچاره او غریب خلک وګوره خبره ته کوم 40 روپۍ په جوب کې په دې باندې حیران ده چې دا اوس کور ته یوسې او که ډوډۍ په وخوري. خېټه یې وخورو. حاجي صاحب زه چې ډېر علامه ته مې کله پوښتنه وکړه مړۍ ته خوړلې وه؟ نه ویلې کور نه د ته مینه 10 روپۍ مې جیبونه تر اوسه مې دا مونږ ګټلې دي مړۍ وخورو دا 10 روپۍ دې بیا ډېر فکر دی چې شور چې کور ته یوسې که مړۍ په وخوري. کور دې پوره مړۍ دې نه خوړله؟ نه ولا مړۍ مې نه خوړله نو دغه چې کومې چې جامې لمونځونه به زه سان علاقه مې دیګاره پر څه وشي هم ډوډۍ به پیسو کړ شي ونشي شي به پیسو خو خدا ته مصابت دی ما دغه سپینګیري وګوره حق حیران دي یو 10 روپۍ کار یې کړی اوس داسې اوس نشي کولی چې دا ډوډۍ پې وخوري او که دغه پیسې خپلو بچیانو ته وړي حیران پاتې څومره روپۍ دې ګټلې دي اوسه پورې؟ 40 روپۍ مې واخیستې 40 روپۍ مونږ چې تېره وختو مړۍ خوړلې وه؟ نه ما مړۍ نه وخوړلې 40 روپۍ مې یو ځای دی یو بچی دی هغو ته وړم چې په ګاډه مې وخوره وګوره 40 روپۍ ګټلي په دې تمه و چې دا 40 روپۍ را سره لاړ شم د خپلو بچیانو سره یو ځای په دا 40 روپۍ باندې ډوډۍ وخورم واقعا سخته واقعا درد ده الله پاک دې مونږ په بیچاره ولس باندې رحم وکړي ډېر په ستونزو کې دي ډېر په مشکلاتو دوی خپل همت د لاسه نه دی ورکړی تر اوسه پورې دوی همت کوي لا اخته دي دا چې کار نشته نه کارونه د الله دي د الله پاک یو امتحان دی راځئ چې د یو هېوادوال په شونډو باندې مسکا راولو که نور هېڅ هم نشو کولی یو داسې نفر مو که پیدا کړو په ګېډه باندې موړ که د دې نه بل غټ جهاد نشته کاکا څه خبره ده په زړه کې دا خبره داسې دو مو د خپل 12 مو زمان بچي دي خو او دا کې مو ګټلې دي اتیا دي پرې مو زمون د خپل وګه تر وم زمان ته رساوم که اسمون نبیا که منځکه نبیا زو زمان ته رساوم بابا بالکل حقیقت وایي کوچني ماشومان خو په دې باندې نه پوهېږي چې ما یو سپین ږیری بابا په داسې یو ستونزه کې دی چې هغه پیسې نه لري هغه په دې باندې نه پوهېږي چې ما بابا یو کاروبار نه لري هغه هر څه غواړي هغې هر چې ته زړه کېږي ولې هغه هم د مونږ داسې بچیانو په څېر باندې دي هغه هم زړه لري هغه هم مونږ داسې غوندې انسانان دي راځئ چې داسې سپین ږیرو داسې بیچارهو خلکو په شونډو باندې مسکا راولي دوستانو ډېرې کیسې دي او ډېر دردونه دي نور دغه خپرونه موږ همدغه ځای د دغه بیچاره او غریب ولس سره پای ته رسوو تر بلې خپرونه چې بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو دعا به وکړو حاجي صاحب ته دعا یې وکړو ولسونه ورته پورته کړي دعا یې ورته وکړي امین ځان په غم کې بچیانو په غم خدای مو دا په وطن کې صلح راولي خدای مو د بکي ستونزو مشکلات نه وسي خدای پاکه ته موږ ځانګړی رحم وکړي خدای پاکه په دا بیچاره او غریبو خلکو ټولو باندې رحم وکړي خدای دا جنګونه ختم امین امین لا اله الا الله محمد رسول الله زمون ګرځو او ارمان وای سولا باکلا رازي سولا باکلا رازي زمون ګران وطن ته وای نیک مرغي کلا راړي نیک مرغي کلا